بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره لأتم آیات څخه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن الناس او ځینې د خلقو من یقول هغه دي چې وایي آمنا بالله ایمان مراوړی په الله وبالیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ وما هم او ندی دوی بمؤمنین ایمان لرونکي یخادعون الله والذین تیرباس دوی الله او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړي وما یخدعون او نه تیرباس دوی الا انفسهم مگر ځانونه یې وما یشعرون او نه پوهیږي دوی. ځینې داسې خلک هم شته چې وایي په الله او د آخرت په ورځ مو ایمان دی، حال دا چې دوی ایمان نه لري. دوی غواړي چې الله او مؤمنان خطا باسي په داسې حال کې چې له خپلو ځانونو پرته بل څوک نشي خطا ایستلی، خو دوی نه پوهیږي. فی قلوبهم مرض په زړونو کې ناروغي ده، فزادهم الله مرضا نو زیاته کړه دوی ته الله ناروغي، ولهم عذاب او دوی ته عذاب دی علیم دردونکی بما کانوا په دې چې ودوی یکذبون دروغ ویل. و اذا او چې کله قیل وویل سي لهم دوی ته لا تفسدو مکوی فساد فی الارض پمځکه کې قالو وای دوی انما صرف نحنو مصلحون اصلاح راوستونکي یو. الا خبر سي انهم یقینا دوی هم همدا دوی المفسدون ورانکاران دي ولكن لا يشعرون ولیکن نه پوهیږي دوی. د دوی په زړونو کې د منافقت ناروغي ده، نو الله دوی ته نوره ناروغي هم ورزیاته کړه او دوی ته دردونکی عذاب دی په دې وجه چې دروغ یې ویل. منافقانو ته چې کله وویل سي په مځکه کې ناروا کارونه مه کوئ، وایي موږ صرف د اصلاح او سمون کارونه کوو. خبر سي بېشکه همدا دوی ورانکاران دي خو دوی نه پوهیږي. و اذا او چې کله قیل وویل سي لهم دوی ته آمنو ایمان راوړي کما آمنه لکه چې ایمان راوړی الناسو دا خلکو قالو وای دوی انؤمنو آیا ایمان راوړو کما آمنه لکه چې ایمان راوړی السفهاء دا سادهګانو. الا خبر سي انهم یقینا دوی هم همدا دوی السفهاء سادهګان دي ولكن لا يعلمون ولیکن نه پوهیږي دوی. منافقانو ته چې کله وویل سي د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د لارویانو په شان ایمان راوړي، دوی وایي آیا موږ د دا کمعقلانو په شان ایمان راوړو؟ خبر سي یقینا همدا دوی کمعقلان دي خو دوی نه پوهیږي. و اذا او چې کله لقو یو ځای سي دوی الذین له هغو کسانو سره آمنو چې ایمان راوړي قالو وای دوی آمنا ایمان راوړي. و اذا او چې کله خلو یوازې سي الى شیاطینهم و شیطانانو ته د دوی قالو وای دوی انا یقینا موږ معکم سره ستاسو یو انما صرف نحن موږ مستهزئون مسخره کوونکي یو. الله یستهزئ بهم الله استهزاء کوي په دوی پسې
ويمدهم او مهلت ورکوي دوی ته فی طغیانهم په سرکشۍ کې یې یعمهون په داسې حال کې چې لالهانده وي. منافقان چې کوم وخت له مؤمنانو سره یو ځای سي وایي موږ ایمان راوړی، او چې کله خپلو کفري مشرانو ته ورسي بیا وایي بېشکه موږ ستاسو ملګري یو، موږ په مسلمانانو صرف ملنډې وهو. الله په منافقانو پسې استهزا کوي او دوی ته په خپل سرکشۍ کې مهلت او ډېرښت ورکوي په داسې حال کې چې دوی لالهانده حیران وي. اولئک هغوی الذین داسې کسان دي اشتروا چې رایه نیوله الضلالة بېلاري بالهدى په هدایت فما ربحت نو نه وکړه ګټه تجارتهم سوداګرۍ د دوی وما کانو او نه و دوی مهتدین پر لاره سم. دوی هغه خلک دي چې بېلاري یې په هدایت رانیوله نو د دوی سوداګرۍ ګټه ونه کړه او دوی پر سمه لاره نه وو. مثلهم مثال د دوی کمثل الذي استوقد نارا لکه مثال د هغه چا دی چې بل یې کړ اور فلما نو چې کله اضاءت روښانه یې کړه ما هغه څه حوله چې په خوا کې یې دي ذهب الله بنورهم یوړه الله رڼا د دوی وترکهم او پرېښوله فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې نه ویني دوی صم کاڼه دي بکم ګونګیان دي عمي ړانده دي فهم نو دوی لا یرجعون نه راګرځي. او کصیب یا لکه باران من السماء نفاسه فيه چې پکې وي ظلمات تیارې ورعد او تالند وبرق او برېښنا یجعلون ګرځوي دوی اصابعهم ګوتې فی آذانهم په غوږونو کې من الصواعق له وجې د ټکو حذر الموت له ویرې د مرګ والله محیط او الله راګرونکی دی بالکافرین د کافرانو. د دوی صفت د هغه چا په شان دی چې اور یې بل کړ نو هر کله چې اور د ده شاوخوا روښانه کړه د دوی رڼا الله ختمه کړه او دوی یې په داسې تیارو کې پرېښوله چې لیدل نشي پکې کولی. دوی کاڼه ګونګیان ړانده دي نو دوی بیرته حق ته نه ورګرځي. یا د دوی صفت له وریځې څخه د راتویدونکي باران په شان دی چې په هغه کې تیارې تالند او برېښنا وي. دوی د ټکو په وجه د مرګ له ویرې خپلې ګوتې په خپلو غوږونو کې ورکوي او الله کافران راګیر کړي دي. یکاد البرق نږدې ده دا برېښنا یخطف ابصارهم چې وتښتوي لیدل د دوی کلما هر کله چې اضاء روښانه کړي لهم دوی ته مشو روان سي فيه په هغه کې و اذا او چې کله اظلم تیاره کړي علیهم پر دوی قاموا ودرېږي ولو شاء الله او که غوښتلی الله لذهب بسمعهم و ابصارهم حتما یې وړل اورېدل د دوی و ابصارهم او لیدل د دوی ان الله یقینا الله على كل شيء پر هر شي قدیر واکمن دی. دا برېښنا نږدې ده چې د دوی د سترګو لیدل وتښتوي. هر کله چې دوی ته رڼا راولي پکې روان شي چې کله پر دوی تیاره راولي دوی ودرېږي
او که الله غوښتلای د دوی اوریدل او لیدل به یې ختم کړي وای، بېشک الله پر هر څه پوره واکمن دی. د سورة بقرې په پیل کې د قرآن په اړه بیان شوی او په وړاندې انسانان پر درو ډلو ویشل شوي. تر 5م آیته له قرآن څخه د ګټه اخیستونکو نښې یادې شوي. له 6م آیته تر 7م آیته 2مه ډله بیان شوې چې د قرآن ښکاره دښمنان دي. له 8مه تر 20م آیته د قرآن په وړاندې 3مه د ګډوډ دریځ والا ډله منافقان بیان شوي چې په ظاهر کې ځان د اولې ډلې په څیر ښیي او په باطن کې د دویمې ډلې په څیر کافران دي. په دغو 14 آیاتونو کې د منافقانو په بیان کې عمومي هدف د دوی له چلونو پرده پورته کول او مسلمانان د دوی خطر ته ځیر کول دي. قرآن کریم د المنافقون په 4م آیت کې وایي: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا یؤفکون. همدا دوی دښمنان دي، نو د دوی څخه ځان ساته. منافقان 2 ډلې دي، یوه ډله مرتدین دي او بله یې شکمن مترددین دي. مرتدین هغه دي چې یو ځل ایمان منلی بیرته کافران شوي، او دا په قرآن کریم کې د دوی په اړه څو ځایه بیان راغلی. سورة منافقون 3م آیت وایي: ذلک بانهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون. دا په دې وجه چې دوی ایمان راوړ بیا کافران شول، نو د دوی پر زړونو مهر ولګېدی، نو دوی په دین باندې سم نه پوهېږي. دارنګه سورة توبه 4م آیت وایي: یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمة الكفر وکفروا بعد اسلامهم. دلته په صراحت قرآن وایي چې دوی تر اسلام وروسته کافران شوي دي، یو ډله یې دغه شوه. او دارنګه سورة توبه 55 تر 66 آیت هم دا بیان کوي، او په آخر کې دا دوی ته وایي چې لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تاسو عذرونه مه وړاندې کوئ، تاسو د خپل ایمان وروسته کافران شوي یاست. نو یوه ډله دغه ده چې یارې ایمان منلی او بیرته کافران شوي دي، نفاق غوره کړی دی. د اور مثال چې وایي لنډمهاله رڼا په اوږدمهاله تیارو بدله شوې د مرتدانو لپاره دی، او وروستی د باران مثال د شکمنو حیران پاتو لپاره دی. د اول د اور مثال بیان داسې دی چې منافق په لنډمهاله ایمان لږ رڼا ترلاسه کړي، د دنیا لږ فایدې ترلاسه کړي، په غنیمت کې برخه، په زکات کې برخه، د سر او مال امنیت او داسې نور د اسلام ګټور احکام په دنیا کې ورپه برخه شي. لکه یو سړی چې اور بل کړي، په رڼا یې خپل شاوخوا لږ وخت وویني، خو چې کله منافق اسلام پرېږدي یا د امتحان په وخت کې کفر ښکاره شي، د ایمان رڼا یې ختمه شي. لکه پر اور والا چې توند باد راسي، رڼا یې ختمه کړي، په تیارو کې پاته شي. د دویم باراني مثال بیان داسې دی چې قرآن د ګټور باران په څیر دی چې کله پر شم ځکه وورېږي، شنه بوټي د خپل څښتن په اجازه راوځي. په دې قرآن کې د دوی د کفر بیان دی چې دا یو د بل د پاسه تیارې دي، فيه ظلمات. په قرآن کې پر کفر او شرک رد شوی چې تالندې ته ورته دی. په قرآن کې روښانه دلیلونه یاد شوي چې د برېښنا په څیر د دوی له منافقته پرده پورته کوي. دغه برېښنا غوندې دلیلونه دوی ته د نفاق په ښکاره کولو ویره پیدا کوي چې دا پر دوی د ټکي په شان تمامیږي. قرآن په سورة توبه 40 آیت کې وایي: یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون.
منافقان له دې څخه ویریږي چې پر دوی باندې داسې صورت نازل شي چې په هغه څه یې خبر کړي چې د دوی په زړونو کې دي. ته دوی ته ووایه چې تاسو خپلې ملنډې وهئ، یقینا الله تعالی د هغه څه راڅرګندونکی دی چې تاسو ویره ځینې لرئ. الله هغه شی میدان ته راباسي چې تاسو ویره ځینې لرئ. یعنې په دغه چلونو تاسو خپل نفاق تر پایه پټ نسئ ساتلی. د نفاق پر ښکاره کېدلو سزا چې دوی ویره ورڅخه لري دوی ته د مرګ په شان ده، نو دوی د ځان ژغورلو هڅې کوي. قرآن کریم د سورة توبې په 120 آیات کې وایي وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. چې کله یو صورت نازل شي نو دوی یو بل ته وګوري چې آیا څوک مو ویني، یعنې داسې فرصت ته چې پټ ووځو څوک را خبر نشي، د مسجد و مجلس پټ ووځو. ثم انصرفوا، نو بیا دغسې وګرځي. الله وایي الله د دوی زړونه واړوي. دا په دې وجه چې دوی داسې قوم دی چې د دین په مقصد نه پوهېږي. نو دوی د ځان ژغورلو هڅې کوي خو په داسې شي چې فایده نه ورته کوي، لکه په غوږونو کې ګوتې ورکول چې له ټکي څخه په ژغورلو کې فایده نه کوي، ځکه دوی د الله تعالی په علم او قدرت کې راګیر دي. د برېښنا غوندې دلیل نږدې دی چې د دوی د منافقت لارې پر وتړي، ځکه ازموینې دوی دې حال ته رسولي دي چې هر کله ګټه ورته ښکاره سي مخ ته روان سي، او چې کله ګټه نه ویني ودرېږي. خو که الله وغواړي د دوی د نفاق لارې په بشپړه توګه بربندوي، بېشکه الله پر هر څه پوره واکمن او قادر دی.